د ټولو ناول خو زه په سټیج ناس د خپلو ټولو مشرانو او د ملګرو د طرفه راغلي ټولو مېلمنو ته هرکلی وایم خدای م هر کله دې کور ته سره د ډېرو خیرونو او د خوشحالو راغله او د محکمه تعلیم او د ټولو استادانو صاحبانو ډېره شکریه ادا کوم چې ډېر په شارټ نوټس په ډېر لنډ تن وخت کې تاسو له خیره دلته راغونډ شوئ. پرون د غرمې دا فیصله موږ وکړه چې موږ تاسو له کړاو او تکلیف درکو چې په هغه مسایلو باندې او په هغه مسلو تاسو سره خبرو وکړو چې کوم تاسو ته پیښ دي او نن له خیره په دومره لوی تعداد کې تاسو د هغې صلاح مشورې دپاره دلته رالی د دې کړاو دپاره هم ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. زما نړوان دی زما رور او زما ملګري وزیر تعلیم صاحب د خپلو خیالاتو اظهار وکړ او هغه بنیادي مسلې مسایل مشکلات چې کوم تاسو ته پیښ د هغې په حواله هغې مختصر خبره وکړه. د دې نړوان دی د خپل حق دپاره تاسو یو ستړی او جدوجهد کړی دی او زما په خیال یو څو ورځې روان دي چې دلته محکمې خپل منځ کې ناست وي او دوی خپله سلا مشوره کوله او د دې دپاره یو مناسب لار لټوله نو هم تاسو د خپل حق دپاره یو پرامنه احتجاج کړو چې هغه ستاسو بنیادي او جمهوري حق دی او زه په هغه ورځ دفتر کې خپل ناست وو نو اول زما په خیال چې هغه ستاسو احتجاج کوم کېده نو هغه دوران کې افراسیاب خټک صاحب او ارباب صاحب دي له خیره داسې درپېښ شوي نو دي راته ستاسو هغه تکلیف او هغه درد هغه ما ته راورسو او د هغې نه پس میا صاحب خبر شوی او میا صاحب زما په خیال هلته درغلی و دي هلته کې په هغه موقع تاسو سره خبره کړې د هغې نه پس که زه نومونه علم نو زما په خیال ډېر وخت به زما ولګي خو په دې سټیج ناست که زموږ محترم مشر بشیر بلور صاحب دی که په دې سټیج ناست زموږ محترم مشر ارباب صاحب دی که په دې سټیج ناست زموږ رور او ملګری علمگیر خان دی که نور منتخب نمایندگان دي او بالخصوص که په دې سټیج ناست زه د هغه ذکر ونه کړم چې زما اتحادي پارټي د وزیر خزانه که د همایون خان تعاون موږ سره نو نن به دا ممکن نه وه نو ظاهره خبر دا ده چې هر ملګري یو تشویش لره او هر ملګري او هر مشر دا خواهش لره چې د دې مسلې یو پایدار حل روزي او د هغې وجه تش ستاسو هغه جایز جدوجهد هغه ستړی هغه احتجاج هغه خپل بنیادي حق غوښتل تش هغه وجه نه وه دغه یوه وجه وه خو د هغې سره سره د تعلیم او د علم اهمیت او بیا بالخصوص په نن وخت کې په موجوده حالاتو کې د علم د رڼا د خورولو اهمیت په هر معاشره کې په هر وخت کې د علم رڼا خورول ډېر ضروري وي خو موږ پښتانه چې نن کوم ازمایش سره مخامخ یو او موږ پښتنو چې په تېرو 13 کالو کې بالخصوص کوم تکلیفات برداشت کړي او کم قیمت مونږ ادا کوو کم قیمت مونږ نن ادا کوو نو د هغې د نجات یوه لار ده
او هغه د جهالت تورې تیارې ختمول دي او د علم رڼا خورول دي. دغه د نجات لار ده. او د دغې په وجه باندې نن په لومبني ځل باندې موږ په سرکاري سکولونو د بچو دپاره ستاسو په علم کې د چستوري د پښتونخوا پروګرام راوست. هغه بچي چې سرکاري سکولونو کې سبق وایي او پوزیشن هولډرز دي هغوی ته مالی تعاون حاصل دی د دغې سکیم په وجه باندې. اوس تاسو ته پته ده چې د روښانه پښتونخوا پروګرام پرانسته موږ وکړه او هغه یونین کاونسل چې په کوم کې سرکاري سکولونه نشته او هلته پرایویټ سکولونه شته، مناسب پرایویټ سکولونه شته، هغې کې چې کوم دی نو سرکار فیصله دا وکړه چې 100 سکوله په لومبنۍ مرحله کې او انشاءالله اوس دویمه مرحله کې 400 سکولونه چې په دغه سکولونو کې څومره بچي سبق وایي حکومت خیبر پښتونخوا به د هغې فیسونه ورکوي، هغه تعلیم به مفت او دغه شانتې د کنډیشنل ګرانټس په نوم باندې دې وخت کې په 2 ضلعو کې زمونږ د DFID په تعاون باندې زمونږ دغه پروګرام روان دی، یو په ډیر اسماعیل خان کې، یو په بونیر کې چې کوم ملګري د دغه ضلعو سره تعلق ساتي کېدای شي تاسو ته به پته. خو اوس د هغې دپاره زمونږ خپل خواهش او کوشش دا دی چې مزید نورې ضلعې موږ شاملې کړو او په راروان بجټ کې کم از کم زمونږ دا کوشش دی چې کم از کم 9 ضلعې موږ نورې په دې کې شاملې کړو. د PTCs په ذریعه چې کوم ستاسو کمیټې دي د هغې په ذریعه په خپل سکولونو کې بالخصوص پرایمري سکولونو چې کوم دي چې هغې کې کوم زمونږ د کمې دی که باونډري وال دی که لیټرینز دي که د بجلی تکلیف دی که هر څه ضرورت دی چې هغه مونږ د مقامي خلکو په تعاون او د استادانو په تعاون باندې هغه کمې مونږ په خپل سکولونو کې پوره کړو انشاءالله. که زه د هایر ایجوکیشن خبره کوم د اعلی تعلیم نو سلک ډېر کوشش چې کوم شوی دی یا کېږي زمونږ په صوبه کې د 2008 نه مخکې په پبلک سیکټر کې 9 یونیورسټۍ وې ټوټل چې تاسو شمار کړئ. اوس په دې 4 کاله کې هغې کې څه بهتري راغله، څه اضافه وشوه. په 15 کالو کې 9 پبلک سیکټر یونیورسټیز، بیا په 4 کالو کې زه اوس تاسو ته شمارم اسلامیه کالج یونیورسټي، بیا د هغې سره خیبر میډیکل یونیورسټي، بیا پیښور کې ویمن یونیورسټي، بیا عبدالولي خان یونیورسټي، بیا شهید بېنظیر بوټو یونیورسټي شرنګل اپردیر، بیا سوات یونیورسټي، اوس انشاءالله هریپور کې یو یونیورسټي او یو باچا خان یونیورسټي 409 شپېتو کالو کې 9 او په 4 کالو کې شکر الحمدلله 9 یونیورسټي. او دا هر څه وسایل غواړي. زه بالکل دا منم خو چې موږ د علم دپاره او د تعلیم دپاره په دې حالاتو کې وسایل دستیاب نه کړو نو دا وسایل به زموږ په کومه ورځ په کار راځي. خو که زه د بهترین نه بهترین سکول جوړ کړم او د ښه نه ښه کتاب زه خپلو بچو له ورکړم خو د علم په میدان کې زما رهنما، زما قائد، زما مشر هغه خو استاذ دی. نو چې هغه استاذ په خپله په تکلیف کې مبتلا او د هغه استاذ خپل مشکلاتي نو زه څنګه توقع د هغې استاذ نه وکړم چې هغه به خپلې ذمهوارۍ په صحیح طریقه سرته ورسوي. ظاهره خبره دا ده چې زه به اول دا یقیني کوم چې د خپلو وسایل دستیاب وسایلو په حساب سیوا نه سیوا زه جایز ضروریات د خپلو استادانو صاحبانو پوره کم. خدای پوره کوي خو انسان باندې شي. نو په هغه حواله ما به ډېر تجاویز راتلل ماته. یو خو زموږ په صوبه کې زما په خیال د روزې اول نه تاسو په حواله زه دا خبره نه کوم، زه به خپله خبره م وکړم چې زه نیم خبر چې ولې خو د روزې اول نه دا یو فیشن به ورته زه ووایم چې مونږ هر کار دپاره خپل سوچ او فکر کوو نو مونږ اکثر وایو چې یاره نورو صوبو ته مونږ ګورو. کله مونږ بلوچستان ته ګورو، کله سند ته ګورو، کله پنجاب ته ګورو. ډېره ښه خبره ده. دا
فیډریټینګ یونټس دي موږ څلور وروڼه یو پکار دا دی چې د یو بل نه موږ څه زده کړه وکړو او که یو صوبه یو ښه کار وکړي نو پکار دا دی چې بله صوبه هم هغه ښه کار وکړي خو موږ پښتانه د چا نه په څه کم یو که موږ یو خپل کار د نورو نه په بهترین او په ښه طریقه کولی شو نو پکار دی چې نه موږ سند ته وګورو نه پنجاب ته وګورو چې موږ خپل کار په خپله وکړو نو ما ته به دې دا وي چې بلوچستان ماډل سند ماډل مې ډېره ښه خبره داره خو تاسو ما ته دا ووایئ چې د بلوچستان او د سند حالات یو شانتي دي زما د صوبې حالات مختلف دي تاسو ما ته دا ووایئ چې زما د استاد دپاره څه بهتره لار ده هغه خو دي خو زه څه کولی شم داسې چې زه دوه خبرې انشور کړم دوه خبرې یقیني کړم یو دا ځکه چې چرته سړی خپل حق غواړي او چرته ستا حق جوړیږي هم هغې حق سره سره د قدرت نظام دا دی چې ستا ذمواري هم جوړیږي بیا یو خوا به ته خپل حق حاصلی بل خوا به ته خپل فرض ادا کوې نو کوم هغه نظام دی چې استاذ ته په هر قیمت خپل حق ملو شي او استاذ په هر قیمت خپل فرض ادا کړي چې موږ دواړه خبرې یقیني کړو بهرحال ما ته د محکمې تعلیم د اعداد و شمار په حواله سره ډېره پته نه وه دا ستاسو دا مسله او دا تکلیف چې راغی نو د هغې په حواله باندې بیا څه معلومات ما راغونډ کړل او خدای هم د بده نظره ساته خو که هر کله دې صوبې فیصله وکړه چې موږ خپل فوج برتي کوو نو زما په خیال دا تیار فوج دی 1,00,000 خو نن خبره دا کیږي په پاکستان کې که تاسو اورېدلي نو همیشه دا خبره کیږي چې ترقیاتي ممالک چې کوم دي هغه ملکونو چې هغوی په ډېر کم وخت کې ترقي وکړه اول ته پاکستان مخکې او هغه ملکونه وروستو په وجود کې راغلل او هغوی نن د پاکستان نه زیاته ترقي وکړه نو دا خبره کیږي چې یاره وجه سره بنیادي طور هغې کې یو وجه که دنه تاسو ګورئ نو هغوی دا وایي چې هغوی خپل د جي ډي پي دومره برخه دومره فیصد د جي ډي پي هغوی تعلیم له ورکړی او خبره دا کیږي چې یو مثالي خو نه خو کم از کم یو مناسب پرسنټیج دا دی چې 4% د جي ډي پي چې کوم دی نو دا کم از کم تعلیم له ورکول پکار دي چې په کوم کې ایلیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن هایر ایجوکیشن او په کوم کې څه لږ ډېره حده پورې ټیکنیکل ایجوکیشن هم شامل دي زما بچو ته خو دې وخت کې د علم د رڼا ضرورت دی پښتون قام چې چرته هم نن د جهالت په تورو تیرو کې ډوب دی هغه د هغې جهالت د تورو تیرو نه وښکل غواړي زما خو مسله ده زما خو تکلیف دی زما مشکل دی زه د نور چا نه یم خبر او دا هم راته احساس دی چې وسایل مې هم کم دي دا هم راته احساس دی چې مالي مشکلات مې هم شته خو نن په دې موقع دا یو وعده م تاسو سره کوم چې د دې بجټ فګرز انشاءالله تاسو ګورئ ستاسو صوبه خیبر پختونخوا به انشاءالله 4% د جي ډي پي تعلیم له ورکوي خو بهرحال دا اعداد و شمار چې کوم ما سره دي زه بخښنه غواړم که دې کې لږ ډېر څه کمې پیشي د هغې دپاره مخکې نه بخښنه غواړم خو تقریبا څه 1,12,603 دې وخت کې له خیره ټول زموږ سټرینث دی او په دې کې شکر الحمدلله ورځ تر ورځه اضافه کېږي چې څنګه سکولونه جوړېږي SNEs راځي پوسټونه سینکشن کېږي غالبا 64% څلور شپېته دې کې مخکې چې به ورته PTC وي اوس ورته PST وي دغه شانته 13% تقریبا دې کې CT جوړېږي او 15% دې کې AT دی او DM دی او PET دی او TT دی او بیا دغه شانته سکم 2000 چې کوم دي نو کاري پوسټونه دي زموږ په محکمه تعلیم کې اوس بنیادي پروپوزل سره تجویز سره چې کوم ستاسو غوښتنه وه یو جایز چې یو ستاسو د موجوده سکیلز اپګریډیشن ځکه چې یو خوا زه دا وایم چې استاد زما رهنما دی یو خوا زه دا وایم چې د استاد مقام چې کوم دی نو هغه د والدینو برابر دی یو خوا زه دا وایم چې د معاشرې کې د استاد ډېر اهم کردار دی نو بیا دا له کوم ځای انصاف شو چې هغه استاد به په
سکیل 5 کې کار کوي. د دواړو خبرو کې بیا تضاد دی. نو یو ستاسو د اپګریډیشن او بیا مرحله وار ستاسو د ټینیور او ستاسو د کارکردګۍ په بنیاد باندې ستاسو وړاندې پروموشن. ځکه چې دام ناانصافي ده چې یو ون ټایم اپګریډیشن د درکو بیا راته ووایو چې بس دا د ریټایرمنټ پورې دا به وي. دغه مناسب خبره نه ده. نو د هغې دپاره پرایمري ټیچرز چې څنګه دلته تاسو ته وویلی شو، اول به زه د ایس ایس چې کوم زموږ ټیچرز دي سبجیکټ سپیشلیسټ زه به د هغې خبره وکړم، ځکه چې هغه له خیره په دې چې کوم زموږ ارینجمنټ دی نو په دې کې تاسو ته پته دی چې هغه زموږ هغه اخري کړی راځي. د هغې دپاره خو د دې نه وړاندې ستاسو په علم کې به مې چې اوس د دې کال شروع ته یا تیر کال اخر ته غالبا د هغې دپاره مونږ یو فارمولا یو نظام منظور کړ چې په هغې کې به هغه سفر کوي د 17 ګریډ نه والا تر د 20 ګریډ پورې. که کمشنر په 20 ګریډ کې وي یا 21 ګریډ کې وي نو زما سبجیکټ سپیشلیسټ به انشاءالله 20 ګریډ ته رسېدلی شي د خپل کار په او هغه 4 ټیر فارمولا چې ورته کومه وایي هغه انټروډیوس کړې شوه او سره دی چې 28 کروڑ روپۍ د هغې تش په یو کال کې خرچه راتله. خو ما دې ته ووایي چې که 28 کروڑ نه یو په دوه نور هم راځي خو دا خو بلکل زموږ د تعلیم ستنې دي، دي له ورکړئ دا 4 ټیر فارمولا چې کم از کم د دې مشکل پرې حل شي. خو پی ایس ټي څه ته چې په انګریزۍ کې وایي فوټ سولجر، پی ایس ټي زموږ د تعلیم د محکمې فوټ سولجر دی. پرایمري لیول باندې پی ایس ټي چې کوم دی نو هغه دا خدمت کوي او د علم رڼا خوري. دې وخت کې پی ایس ټیز چې کوم دي هغه په بی پی ایس 5 6 7 9 10 او 12 کې کار کوي غالبا. تجویز دا دی چې څومره پی ایس ټیز دي کنه چا ټولو نه کم ټینیور هم دی سروس هم دی، خو کم از کم هر یو پی ایس ټي چې کوم منیمم ګریډ دی هغه به ټولو بیسک ګریډ چې کوم دی هغه به 5 نی هغه کم از کم بی پی ایس 12 ان شاء الله تعالی. او د دې سره سره بیا چونکې سروس ډیوریشن هم مختلف دی، سینیرز او د جونیرز هم یو دغه شته دی، نو دې کې دا هغه تفصیلات دي چې دا به تاسو سره محکمه انشاءالله په شریکه طی کوي. دې کې 1/3 تقریبا 3 مهیسه داسې جوړېږي 27000 چې هغې په 12 کې چونکې وخت شوی دی 12 کې دي د هغې حق جوړېږي، د هغې حق تلفي شوې وه، هغې به لاړ شي د 12 نه 15 پورې او دا به زموږ پرایمري سکول هیډ ماسټر اوس لږه زما خبره واورئ. دا به پرایمري سکول هیډ ټیچرز شي. د هغې سره تقریبا د سروس په بنیاد 20000 به نور داسې پی ایس ټیز جوړېږي چې هغې به لاړ شي د 12 نه 14 پورې او دغه به سینیر پی ایس ټیز شي زموږ له خیره. او دا چې کوم 12 ته اوس لاړل نو د دې دپاره به هم د سفر عمدغه ترتیب شي چې دا کوم نن 12 سره شو نو دا به هم په خپل سفر ځي او دا به هم انشاءالله خپل 15 ګریډ ته رسي. د دې نه پس په دې کې البته یو خبره کوم چې 12 ګریډ شو د نن نه پس چې څومره برتیم د پی ایس ټي کېږي بیسک ریکروټمنټ بنیادي برتي به
هم په ګریډ 12 کې د دې نه پس بیا زه اوس راځم سی ټیز ته. ما د اکثریت نه شروع کړه ورو اقلیت ته را روانه خو سی ټیز چې ګورې دي دا زه یو خبره وکړم چې د میډل او د های لیول زمونږ د ایجوکیشن سیسټم سی ټي چې کوم دی د سی ټي استاذ ګورې دا د دغه نظام زمونږ ګورې د ملا تیر چې ورته وي دا زمونږ د ملا تیر دې کې 84% تقریبا چې دی وخت کې زمونږ د کم دی هغه په سکیل 15 کې دي چې څومره په دې کې دا 84% په سکیل 15 کې دي په دې کې کم از کم 1/3 درېمې حصه چې د چا سروس دومره پوره شوی دی هغه به مونږه سینیئر سی ټي کو هغه به د 15 نه 16 ته انشاءالله بیا دې کې هغه کسان تقریبا 2400 نور دي چې کوم دی وخت کې په 9 کې دي 10 کې دي 14 کې دي هغه کسان چې کوم دي هغه به فوري طور 15 ته پروموټ کیږي چې کوم او دې نه علاوه تاسو ته پته ده چې د سی ټیز 40% کوټم د پروموشن د اس اس لپاره هغه خپل لپاره د چې کوم 16 لپاره دی وړاندې او د دې نه پسم چې د سی ټي څومره فیوچر ریکروټمنټ کیږي بنیادی طور هغه به په یو سکیل کې شروعات به ان شاء الله د 15 نه کیږي د سی ټي بیا ټي ټي ډي ایم پی ای ټي اے ټي دا د وخت کې په مختلف ګریډز کې دي 9 10 12 14 15 دې کې بیا چې خپل د دې کوم سروس دی کم از کم 1/3 به د میرټ په بنیاد ستاسو د تسلی مطابق ستاسو د اطمینان مطابق دا به د 15 نه لاړ شي فوري طور 16 ته او دا به سینیئر ټي ټي سینیئر ډي ایم سینیئر پی ای ټي او سینیئر اے ټي ټي چلان شي باقی چې څومره نور پاتې دي چې کاغه 9 کې دي که 10 کې دي که 12 کې دي او که 14 کې دي هغه به اپګریډ شي ګریډ 15 ته د دې نه پس ان شاء الله او څومره فیوچر ریکروټمنټ چې کیږي د دې پوسټونو لپاره دا هم د دې نه پس چې کوم دی نو په ګریډ 15 کې بیسیک ریکروټمنټ د دې کیږي او بیا کاری پوسټ دام دے وقت کے پا بی پی ایس 7 9 12 14 کی دی دے کے بیا دا آگے سروس پا بنیاد مانے 1/3 چکم دی دا با آٹومیٹکلی لاٹ شی دا با 15 تشی او دا غین پس چلاکم پا 7 9 کی دی دا با لاٹ شی لخیر دا با ٹول اپگریڈ شی دا با 12 تا لاٹ شی انشاءاللہ دا دے سکیل با 12 شی اور سمر فیوچر اپوائنٹمنٹ سکی گی مستقبل کے آگا با پا گریڈ 12 کی دا تجویز راغلی دا چې ما ستاسو ته وړاندې کې خو دا تجویز راغلی او دا د دې لپاره راغلی و چې که په نورو صوبو کې یو سفر یو استاذ په 10 کاله کې کوي نو که زما په صوبه کې د هغې استاذ کارکردګي ښه وي او بهترینه وي نو هغه سفر دی هغه د 10 کاله په ځای په 15 کاله کې او په 4 کاله کې وي او یو خبره زه کوم چې څه ته په انګریزی کې کریر وایي پکار دا دی چې ستاسو 2000 کسان دي الله دې کړي چې ستاسو د ټولو کارکردګي د یو بل نه بهتره وي زما دپاره د هغې نه د خوشحالۍ خبره نشته خو چې کوم سړی زیاته خواري کوي بیخي جهاد کوي ځان یې وقف کړي داغه دا حق جوړیږي هغه د هر سوچ سره او د هر فکر سره تعلق ساتي خو دا هغه حق جوړیږي چې هغه ته مناسب ترقي ملو شي او موږ هغه انکریج کړو خو زه
یو خبره به تاسو ته کوم دې کې ډېر تفصیلات او ماډیلیټیز داسې دي چې هغه ما محکمې ته ویلي دي چې هغه به فاینانس او ایلیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن کې ني او هغه به ستاسو چې کومه یو کمیټي جوړه ده به هغې سره طی کوي ټوټل له خیره اخر کې چې بیا هر څه ختم شي نو بیا دا نوي خبره د حساب ده نو که دا بنیادي تبدیلی موږ راولو نو د دې امپیکټ چې کوم دی ریکرینګ بیسس باندې اضافي چې به کوم موږ باندې راځي تقریبا هر کال هغه 1.5 ارب روپۍ دی اوس ډېر خلک به وایي چې جی څه ده 1.5 ارب روپۍ د الیکشن کال را روان دی دا 1.5 ارب روپۍ باندې سړکونه جوړ کړه څوک به وایي جی د سړکونه پرې د پلونه پې جوړ کړه څوک به وایي جی پلونه هم پرېږده د بجلۍ ستنې او ټرانسفارمرې خلکو له ورکړه څوک به وایي چې جی سیاسي کار پې وکړه سیاسي تیاری وکړه خو زما په خیال بعضې شونه د سیاست نه بالاتر دي او په کار هم دي زه دا وایم چې دا 1.5 ارب روپۍ نه زه سړکونو نه ورکوم نه پلونو نه ورکوم زه یې خپلو استادانو له خو یو خواست به زه تاسو ته کوم چې که د دې نه اضافي هم زموږ د وسه څه کېږي په سر سترګو زه حاضر څو پورې چې د دې صوبې یو استاد هم مطمئن نه دی زما تسلي به نه کېږي دا مې تاسو سره وعده ده خو یو خبره به زه اوس کوم چې اضافي وسایل زه سکولونو له ورکوم ستاسو لپاره مناسب پے پیکیجز او گریډز او سکیلز موږ اوس وروړو نو یو مهرباني به دا کوئ اول خو دا کم پیکیج چې ما ووایي د دې دپاره د میاشتو انتظار به نه کوئ دې ته ما ویلي دي د جون په میاشت کې به په دې باندې دوی خپله کاروایي مکمل کوي او د 1 جولای نه به انشاءالله را روانه میاشت دا نافظه به خو اوس زما یوه مطالبه راته ستاسو نه ستاسو خو دغه مطالبې وې را روان کال چې کوم مالی کال دی د جولای 2012 راځئ چې دا کال مونږ ټوټل وقف کړو د تعلیم لپاره او د تعلیم په نوم باندې او زه به دا غواړم چې راځئ په شریکه چې کوم کمې دی هغه په یو کال کې نه پوره کېږي ما ته هم دا احساس دی خو زه به تاسو نه دا وعده کم از کم غواړم چې کوم کمې دی چې په هغې کې موږ د خپلې بهترینې کارکردګۍ په بنیاد باندې مناسب بهتري اصلاح امپروومنټ ښېګړه تبدیلي دا له خیره موږ راولو چې هغه د پښتونخوا خلکو ته هم ظاهري او هغه ټول پاکستان ته هم ظاهري او هغه بار دنیا ته هم ظاهري ځکه چې نن د بدقسمتۍ نه پښتون قام مړم شو او پړم شو مړم زه شوم پړم زه شوم په دغه اور کې زه وسوځېدم زما وجود وسوځېد زما بچي په هغې کې متاثره شو د پښتون قام او الزام هم په ما باندې دا لګي چې د دې ذمهوار هم زه نو راځئ چې دومره د علم رڼا خوره کړو راځئ چې دا د جهالت تورې تیرې په داسې طریقه ختم کړو چې هغه خلکو له چې نن په پښتون قام باندې تهمتونه لګوي چې هغې له یو واضحه جواب ورکړو چې پښتون قام دهشتګرد نه دی پښتون قام علم غواړي امن غواړي خوشحالي غواړي او آبادي غواړي زه په آخر کې یو ځل بیا ستاسو ډېره شکریه ادا کوم زمونږ فاینانس منسټر صاحب همایون خان هغې موجود دي انشاءالله دا چې ما نن څه ووې د هغه بجټ تقریر به سبا نه بله ورځ ډېر په غور انشاءالله واورئ ډېره مهرباني ډېره مننه